ډاکټر ملا عبدالواسع د دعوت ارشاد ریاست لخوا د 1404 لمریز کال د اخیستل شوې ازموینې د نتایجو د اعلان په غونډه کې ویل د اسلام او شریعت مطابق د ځانونو اصلاح د اسلامي امارت مهم امر دی او ټول باید دغه امر د اطاعت پابندي وکړو. ډاکټر ملا عبدالواسع د دعوت ارشاد ریاست لخوا د 1404 لمریز کال د اخیستل شوې ازموینې د نتایجو د اعلان په غونډه کې ویل موږ ټول باید په خپلو اقوالو او افعالو کې د اصلاح د راوستو ترڅنګ د دنیا او آخرت د ګټې لپاره باید په خپلو کورنیو او سیمه کې هم د احتساب مسؤلیت ادا کړو. مولوي عبدالسلام منفي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ایستلو د 19 کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ویل د 1968 لمریز کال د سلواغۍ 26مه د هیواد په تاریخ کې یوه ویاړلې ورځ ده او له همدې امله یې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام منفي په مشرۍ د اداري کمیسیون په غونډه کې د مالیې وزارت د نفت او غازو خپلواکې ادارې پر اړوندو موضوعاتو هر اړخیز بحث وشو او په اړه یې لازم تصمیمونه ونیول شول.